پکار شي، په قبر کې هم پکار شي، دنیا کې هم په زندگی ښه تېره شي، دې ته باقیات الصالحات وي. ګورئ جي د انسان عملونه داسې یو څو عملونه دي چې د عمل د وجې نه دته په آخرت کې ډېر لوی فایده میلاویږي، او د هغې آسان عملونو نه یو آسان عمل متعلق به درته زه یو خبره کوم چې هغه ډېر آسان عمل دی او موږ خلک ته ډېر څه دی په غفلت کې پراته یو، او پیغمبر علیه السلام هم په احادیثو کې ډېر زیات فضیلتونه ذکر کړي دي. او بل داسې آسان عمل دی چې د فرشتو هم کړی دی او فرشتې اوس هم کوي تر قیامت یې کوي. بل داسې آسان عمل دی چې د پیغمبرانو نه هم څه دی لکه ثابت دی، او تر اوسه پورې تر د دې وخت نه واله تر د قیامته پورې فرشتې شپه ورځ ماښام غرمه هر ټیم څه دی لکه فرشتې لګي په اسمانونو کې هم په ځمکه باندې هم، او آسان عمل دی. لیکن موږ انسانان ته څه دی لکه غافله یو. هغه آسان عمل څه دی لکه یو ځلې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ارشاد نقل کړی دی، او په دې حدیث پاک کې د هغه عمل ټول نچوړ پروت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ځلې حضرت جبریل علیه السلام راغی، او حضرت جبریل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي چې د ټولو نه لومبۍ کلمه په مخ د ځمکه باندې هغه کومه ویلې شوې ده، او د ټولو نه بهترین ذکر دا کم یو دی؟ واوره جي حضرت جبریل علیه السلام ورته وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې د کله نه الله پاک عرش پیدا کړلو، عرش او فرشتې ته مخکې پیدا کړې وي، نو څلور فرشتې الله پاک راوغوستلې چې زما عرش دا به تاسو اوچتوئ، دا به تاسو نیسئ، ستاسو به دا ډیوټي وي. هغه فرشتو څلورو فرشتو د دې نه انکار وکړو چې یا الله ستا عرش خو ډېر لوی دی، د الله عرش خو ډېر لوی دی. حضور علیه السلام نه یو ځلې صحابي تپوس وکړو ویل د الله محبوب پیغمبره د الله د عرش څومره دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله عرش دومره لوی دی، دومره لوی چې د اوواړه ځمکې د اوواړه اسمانونه د هر یو شی د الله د عرش په مقابل کې داسې دي لکه د جوارو دانه، د جوارو د دانې هیڅ حیثیت نشته. نو دقه شان د الله د عرش په مقابل کې د دنیا او د هر یو شي داسې حیثیت لري لکه د جوارو دانه. نو پیغمبر علیه السلام ته وی د الله محبوب پیغمبره وی چې کله الله پاک خپل عرش برابر کړلو، استوا علی العرش وشوله، وی الله پاک څلور فرشتې راوغوستلې وی چې دا عرش به اوچتوي. وی فرشتو وی چې یا الله موږ کې دومره قوت نشته، دومره طاقت موږ نشو لرلی، خدای دا عرش په څنګه اوچتو؟ وی الله ورته وی چې زه درته داسې کلمه ښیم، داسې کلمه چې تاسو کله دا کلمه ووایئ تاسو کې به یو طاقت یو قوت پیدا شي، دا عرش په څه دی دا به اوچت کې. فرشتو وی یا الله داسې کلمه چې موږ به ستا د عرش د اوچتولو قابل بشو، داسې کلمه چې په موږ کې به داسې طاقت داسې قوت راشي چې ستا عرش په موږ اوچت کو، یا الله زر راته وښایه دا کلمه. نو الله ورته وی سبحان الله ووایه. څه ووایه؟ سبحان الله. دا بره په اسمانونو کې الله پاک فرشتو ته وی سبحان الله ووایه، فرشتې لګیا شي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ځان سره به ذکر کولو د الله عرش اوچت کړلو. فرشتو وی یا الله داسې کلمه دې راته وښودله چې په موږ کې قوت طاقت ستا د عرش د اوچتولو پیدا شو. څومره اسانه کلمه ده سبحان الله. نو د ټول نه لومبې ذکر کم یو شو لکه سبحان الله. بیا وره ځمکې ته په مخ د ځمکه چې الله پاک لا یو انسان هم نو پیدا کړی،
حضرت آدم علیه السلام املانو پیدا کړي تر دغه وخت پورې فرشتو دا ذکر کو سبحان الله سبحان الله سبحان الله صرف دا ذکر به کو بیا چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام تیار کو حضرت آدم علیه السلام کې روح ورواچولو نو دا هغه ټول نړومبي چې کوم عملو هغه انټوش کې وکړو پرنجې انټوش کې وکړو نو حضرت آدم علیه السلام وی الحمدلله او دا حضرت آدم علیه السلام چې الحمدلله وی دین د الله په حکم سره وی انټوشي چې سړی کوي د سر د انسان دا شکل نه دی داسې بدل شي انسان شکل بدل شي حضرت آدم علیه السلام چې پرنجو کو انټوشي نو شکل بدل شي الله ورته کدا شکل اوس ځان له واپس سي کول غواړي نو الحمدلله وایا نو چې حضرت آدم علیه السلام الحمدلله وی شکل برابر شو فرشتو اوریدل چې الحمدلله نو فرشتو وی یا الله ستا د ښکلې صفت چا بیان کو الله ورته دا زما بنده حضرت آدم علیه السلام وی چې الحمدلله نو فرشتو ورسره بیا دویم ذکر یو ځای کو سبحان الله الحمدلله سو ذکر شو لکه دعا د چا ذکر شو د فرشتو ذکر نو تر دغه وخت نه شروع شوله فرشتو به ذکر کو سهار غرمه ماښام اسمانونو کې پزمکه باندې لومبی اسمان کې دویم کې دریم کې فرشتو به سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله وورا حدیث کې دی وی چې کله د حضرت نوح علیه السلام زمانه شوله داغه د زمانې نه د شرک ابتدا وشوله د دغه نه مخکې چا شرک نه و کړی د حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه د بوتانو د عبادت څه دی لکه د دغه ځینه شروع شو چې حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکول الله ورته وی قوم ته دی ووایه چې ړومبی کلمه ړومبی ذکر لا اله الا الله نو چا وکړه لکه لا اله الا الله ذکر حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل فرشتو چې وي دا واورېدل چې هلکه دا بهترین ذکر یو بل ته به ویل یا الله دا داسې ښکلی ذکر چې ستا کوي ستا صفت بیانوي لا اله الا الله رب کریم دا چا وکړو دا ذکر ستا په مخ د ځمکه باندې الله ورته دا زما یو پیغمبر دی نوم یې دی حضرت نوح چې خپل قوم ته وویل چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله او ډېر خوږ ذکر دی لا اله الا الله نو دا دریم ذکر د چا د طرف نه شو حضرت نوح علیه السلام څلورم نمبر لا اله الا الله الله اکبر زمانه تیریدله فرشتو دریم ذکر هم زده کو ړومبی ذکر یې کم یو سبحان الله دویم یې سو الحمدلله دریم یې سو لکه لا اله الا الله څلورم ذکر چې دی فرشتو د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې زده کو هغه څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته الله پاک په خوب کې ویل چې دا خپل زوی دی ذبح کا دا خپل زوی دی حلال کا او د پیغمبر خوب دا وحی وي دا الله د طرف نه ورته حکم و حضرت ابراهیم علیه السلام درې شپې خوب ولیدو بیا خپل زوی تیار کو بیبي ته یې دی تیار کا بیبي پاک سپاره سپاک جامې ورته واچولې پاکې ابراهیم علیه السلام بیبي ته غږ نه کوي چې دا زوی بوزم الالولله لیکن ځان سره چاړه وغیره اخیستې ده حضرت اسماعیل علیه السلام یې د لاس نه نیولې دی د منا میدان ته یې راوستلو او هلته یې څه دی د خپل زوی له مخې وله قبلې ته کو سترګې ورله وتړلې ځان له هم سترګې وتړلې زوی له هم سترګې وتړلې مخې وله قبلې ته کو په مری وله چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي الله پاک د جنت نه د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه سره یو ګډ راوړلو حضرت اسماعیل علیه السلام یې ته خوا کړو ګډې ورته کېښودو او هغه څه دی لکه ذبح کو نو ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر چې څنګه ابراهیم علیه السلام الله اکبر فرشتو په اسمان کې وی یا الله ستا د ښکلی نوم چا واغستو خدای ستا د ښکلی صفت چا وکړلو الله ورته دا لاندې په ځمکه باندې زما یو نبي د بل نبي په مری چاړه یې ښودې وه هغه بد شلو هغه په امتحان کې دواړه کامیاب شلو زما خلیل وی چې الله اکبر
نو فرشتو وی یا الله دا خو ډېر ښکلی ذکر دی، یا الله دا خو ستا ډېر ښکلی صفت دی. نو فرشتو وی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. دا ذکر فرشتې کوي، فرشتې دا ذکر د چا دی لګه؟ دا د فرشتو ذکر دی. او څومره آسان ذکر دی، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. تاسو ته مو ویل که نه چې ړومبی ذکر چې د الله د عرش د اوچتولو مقرره نو فرشتې عاجزه شوې، خدای ستا عرش نشو چتولی، الله ورته سبحان الله ووایه، تاسو کې به قوت طاقت پیدا شي. نو فرشتو چې سبحان الله ووایه د الله عرش اوچت کو. دویم ذکر الحمدلله. حضرت آدم علیه السلام په مخ د ځمکه باندې چې انټو شي وکړو، پرنجې وکړو، ویې الحمدلله، فرشتو ورسره دا ذکر هم میلاو کو. دریم لا اله الا الله. حضرت نوح علیه السلام چې خپل قوم ته دعوت ورکولو نو ړومبی ورته څه وویل؟ تاسو لا اله الا الله ووایه. او څلورم حضرت کم یو لکه ابراهیم علیه السلام. میر شو در نه مخې سره یاد ساتئ لکه ګورئ که تا دا څومره ښکلې مسله ده. ما چې سار دا حدیث مبارک وکتلو په دې کتاب کې، د حدیثو کتاب کې ډېر ورته حیران شو. موږ وایو سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر. دا څومره قیمتي کلمې دي، دا د فرشتو ذکر دی. او ورجی پیغمبر علیه السلام فرمایي وی صحابو ته جمعات کې وی پیغمبر علیه السلام وی زما صحابو وی تاسو کې داسې څوک شته چې د احد د غر عمره ثواب وګټي. اوس د احد غر څومره دی؟ دا 14 کیلومیټره دی. ها 14 کیلومیټره، 13 کیلومیټر. هلکه د دې نه تحصیل پورې به څو کیلومیټره میر صاحب؟ 4-5. نو چې تحصیل ته 3 پیرې لاړ شي، 3 پیرې چې تحصیل ته 1 پیره لاړ شي 4، بیا راشي څو شو 8 چې بیا لاړ شي نو څو شو لکه 14 کیلومیټره شو. نو دا وره د احد غر 14 کیلومیټره کې پروت دی. که څوک حج عمرې له تلي لیدلی به وي. او حضور علیه السلام وایي وی احد سره زه مینه کومه، وی احد ما سره مینه کوي. پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی ولې او د احد غر دا تاریخي غر دی، تاریخي. په دې احد په دې غر باندې دغلته ډېر لوی جهاد شوی دی، غزوه احد ورته ویل کېږي. ډېر صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي. او د حضور صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک دا هم پکې څه دی لکه شهیدان شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تندې مبارک پکې زخمی شوی دی. پیغمبر علیه السلام ته د احد په غر باندې دغلته ډېر صحابه کرام شهیدان شوي دي، ډېر لوی تکالیف هغې برداشت کړي دي. نو دغه د احد غر ډېر لوی غر دی، 14 کیلومیټره کې پروت دی. نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی زما صحابو تاسو کې څوک داسې شته چې د احد د غر عمره اجر او ثواب وګټي؟ صحابو وی د الله محبوب پیغمبره د احد د غر عمره اجر او ثواب دا به څوک ګټي؟ دا خو ګران کار دی. نو الله محبوب پیغمبر ورته وی زما صحابو ول دا ډېر آسان دی، دا ډېر آسان دی. وی تاسو هر یو سړی ښه په اسانه ګټلی شئ. صحابو ته د الله محبوب پیغمبر موږ ته ووایه چې موږ د احد د غر عمره اجر او ثواب وګټو. هلکه تاسو ګټئ که نه ګټئ؟ خامخا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی زما صحابو وی د احد د غر عمره اجر او ثواب تاسو ته په سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر سره ملاویږي. دا د مسلم شریف روایت دی. پیغمبر علیه السلام وی څوک چې یو پیره وی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر نو پیغمبر علیه السلام وی ولدل به الله پاک څومره اجر او ثواب ورکوي؟ د احد د غر عمره اجر او ثواب به الله ورکوي. او دا به د قیامت په ورځ به بیا پته لګي د دې اجر او ثواب، د دې اجر او ثواب به د قیامت په ورځ بیا پته لګي. بل روایت کې راځي آخري حدیث د تایم بیا دعا کوو. پیغمبر علیه السلام فرمای وی چې کله یو مؤمن مسلمان بنده په اخلاص سره وی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر وی په اخلاص سره وی په اخلاص سره حضور علیه السلام حدیث دی وی الله پاک وی دی بنده ته وی الله د طرف نه بنده ته یو आवाज کیږي، یو خوشخبری کیږي، وای بنده وای زما خوږه بنده الله وی
الله وی زما بنده وی ته په حقیقت کې زما حقیقي بنده تا په حقیقت کې زما تابعداري وکړله. څومره آسان ذکر دی ووایه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. د حضور علیہ السلام وینا ده زمونږ په آمنا و صدقنا ده زمونږ په ایمان دی چې حضور علیہ السلام وینا بالکل حق سچ ده. حضور پاک وی چې الله پاک وی اے زما بنده تا زما د بندګۍ پورا حق ادا کړ. یو ځل داسې وشو پیغمبر علیہ السلام لور مبارکه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ډېره پاک دامنه وه ډېره حیاناکه وه او د هغې زمانې د مسایلو تپوسونه به خلکو کول. عالمه هم و د هغه زمانې حضرت فاطمه پیغمبر علیہ السلام ته په یو جهاد کې په مال غنیمت کې ډېر غلامان راغلي د کار دپاره. کافرو نه غلامان نیولي حضور علیہ السلام ته پیش شو. د هغې بیا دا طریقه وه که دا غلام به ځان له خرڅو که نه خدمت به یې کو د هغې ته د اجازت و. اوس خو غلامان نشته ځکه چې اوس داسې ښکاره جهاد نشته نو چې مخامخ جهاد یو د کافرو نه دې ونیول ابه غلامان یې که ښځې ته وینځي بیا نو پیغمبر علیہ السلام ته غلامان او وینځي راغلی غنیمت کې. نو پیغمبر علیہ السلام ته دا خپل لور مبارکه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا راغلله او د دې په دې لاسونو باندې په دې بدن باندې د میچنې د تاوخلو د هغې هغه نشانات پیو کار به په کور کې کولو د هغې هغه نشانات و پې د حضور علیہ السلام لور مبارکه وه. نو پیغمبر علیہ السلام ته وی زما بابا ویل تا له غلامان او وینځې ډېر راغلي دي ما له پکې یو وینځه راکړه د کور د خدمت دپاره چې ما سره په کور کې خدمت کوي ځکه لاسونه مې په میچن تاولو سره نشانات پکې جوړ شو. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی زما خوږې لورې ویل زما د زړه ټوکړې ویل زه به تا ته داسې یو کلمه وښیم داسې کلمه وی کله چې ته دا کلمه وې تا له به الله قوت طاقت درکوي تا ته به د کور کار به درته اساني. حضرت فاطمه ورته د الله محبوب پیغمبره بابا جانا دا کلمه راته وښایه دا کومه کلمه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ویل دا هغه کلمه ده چې ړومبی ذکر فرشتو کړی دی ویل دا هغه کلمه ده چې دویم ذکر حضرت آدم علیه السلام کړی دی ویل دا هغه کلمه ده چې دریم ذکر حضرت نوح علیه السلام کړی دی ویل دا هغه کلمه ده چې څلورم ذکر حضرت ابراهیم علیه السلام کړی دی. وی زما بابا دا کلمه راته ووایه. پیغمبر علیہ السلام وتی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا وایا. حضرت فاطمه وی حدیث کی روایت ته چې ما دا ذکر شروع کو کور کار به مې کولو بیا به زه نه ستړی کېدم په خبره باندې پیش دا داسې برکتي کلمې دي. او چې مونځ شي پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی څوک چې په اخلاص سره مانځنه بعد سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا ذکر وکي کلا حول ولا قوت الا بالله ور سر چاوي نو ډېره ښه ده. حدیث کې راځي لا حول ولا قوت الا بالله ور سره زمونږ محبوب پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کړی ده. خبره باندې پیش وي دا ور سره چا یو ځای کړی ده زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور سره یو ځای کړی ده. پیغمبر علیہ السلام به دا طریقه وه چې سخکلی شیز به ولیدو مزیدار شیز به ولیدو نو ویل به لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نو دا ذکر دا ډېر قیمتي ذکر دی. دا مثال په حدیث کې وکتل مال زه به نن دې قوم ته ویم دا عمل د پاره درته ویم تاسو ټول دا ذکر ډېر کوئ سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بل ورجی ابل ور دستربندی وا پتنګي کې مفتی گوهر علی شاه سے مدرسه کې زاغ بیان تناست مفتی سے ویل چې په کوم کور کې دا ذکر سل پیری سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر یا سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم دا ذکر چې سل پیری په کوم کور کې کیږي په دې کور کې بس دې لکه غریبی ناراضي. په کوم کور کې چې دا ذکر کیږي په دې کور کې به د ښځې د خاوند جنگ جګړه ناراضي. په کوم کور کې چې دا ذکر کیږي
اے مفتی صاحب ویل چې په هغه کور والو په هیڅ چا به جادو اثر نه کوي، سحر به پې اثر نه کوي، منتر کوړی به پې اثر نه کوي. نن سبا خلک په دې شینو کې ډېر اخته دي، دې شینو باندې ډېر اخته دي. بد نظر به پې اثر نه کوي. دا ذکر کوي د دې هر څه نه به خلاص شي. خو دا ذکر کوي دې له ټیم ورکې او چې وی چې دا ذکر مې پوخ شي. مفتی صاحب هلته ویل په درس کې ویل 314 روزانه کوه، دا ذکر به دې پوخ شي چې په کم نیت بیا کې هغه نیت هغه کار به د الله برابري. په خبره باندې پیش آسان ذکر دی. بله دا خبره چې سبا دلته د مدرسه کې د جامع حسن کې دلته پروګرام دی دستربندي ده، نو ای سوال جواب هم کړو بیګا خو زوم نه زموږ هلته پرچې شروع وي مدرسه کې. نو هلکان امتحان الو چې ډېر ناوخته شي، بیا 3 بجو نه شروع شي تر د ماښام ماستنه پورې امتحان. نو زه بیګا هم د هغې سوال جواب کړ، بیا ټلیفون وکړو، بیا به کې ټول شرکت وکړي د ثواب په نیت باندې. بیا اتوار په ورځ باندې بیا حاجي مولوي صاحب د مدرسه کې ماشومانو څه پروګرام دی، نو هلته هم پکې بیا ثواب په نیت باندې شرکت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب كريم ما چې سویل خدای پاک ما تم په د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، ناستو خلکو تم په د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. رب کریم څه کمې پیښې را نشي ما معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. رب کریم د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، صغیره کبیره قصدن عمدن خطاً ټول ګناهونه راته معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. څومره بیماران دي خدای کلی علاقه کې محله کې الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. رب کریم د ناس ملګرو خدای د چا څه مشکلات ختم کړي، یا الله د چا څه پریشانۍ ختم کړي. رب کریم چا روزګارونه نشته خدای حلال رزق اسباب ته پیدا کړي. خدای چا شته ته به کې خیر او برکت نصیب کړي. رب کریم زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای زموږ د ټولو نه یا الله ته راضي شي. خدای پاک یا الله زموږ د ټولو نه راضي شي. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.